بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر راغلی او ستړي مه شئ. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د کلایمیټ سره ریلیټډ چې څومره وکیبلري د هغه ټوله به زه تاسو ته په دې کلاس کې زده کوم. تاسو ویډیو لایک کړئ او کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ کنزرویشن وی ساتنې ته، یعنی چې د یو څیز ساتنه کې دې ته ویلی شي کنزرویشن. اډاپټیشن تطابق، یعنی اډاپټیشن موږ دې ته ویلی شو یعنی چې خپل ځان د ماحول سره برابر کړي، یعنی چې ته یو ځای ته لاړ شې هلته یخني نو چې ته ورسره ځان برابر کړي، مطلب یخنۍ سره ځان عادت کړي. میټیګیشن ویلی شي کمښت. بل موږ سره ډیفارسټیشن څه ته ویل شي؟ ځنګل وهلو ته، یعنی بوټي وهل یا ځنګل وهلو ته ډیفارسټیشن وایي. آیس کیپ څه ته ویل شي؟ د یخ پوخ. کورل ریپس مرجان غاړې. ایروژن فرسایش. سسټینیبیلیټي یعنی دوامداری، یعنی چې یو سیز دوامداری، مطلب یو سیز کې چې کله مطلب یو دوامدار شي، مطلب دې ته تاسو په انګلیش کې سسټینیبل ویل شي، دوامدارۍ ته تاسو په انګلیش کې سسټینیبیلیټي ویل شي. پولوشن ککړتیا، یعنی پولوشن موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ ککړتیا ته ویل شو، دا موږ ګندګیرۍ ته هم ویل شو. یعنی مثال خبره په یو ځای کې ګندګیري نو هغې ته تاسو پولوشن ویل شي. سموګ څه ته ویل شي؟ لوګي او دوړه، یعنی په اسمان کې چې مطلب کم لوګي او دوړه یا مطلب په هوا کې نو دې ته تاسو ویل شي سموګ. ایسیډ رین تیزابي باران، یعنی ایسیډ رین چې کومه دی دا موږ تیزابي باران ته وي. دا موږ سره هغه باراني چې کم د اسمان کې مطلب د لوګي وغیره دا څیزونه جمع شوي او کله چې دغه باران وشي نو مطلب دا ټوله ګندګیري چې باران را دغه کې دې ته تاسو په انګلیش کې ویل شي ایسیډ رین، یعنی دا ډیر خطرناکي. په دې باندې زه تاسو ته نوره خبره هم کولی شم، خو بهرحال تاسو صرف انګلیسي زده کوئ نو انشاءالله دغه ټاپک سره به وروسته ګورو. ګلیشیر څه ته ویل شي؟ یخچال. یعنی ګلیشیر چې کوم دی دا څه ته ویل شي؟ که تاسو نه څوک تپوس وکړي نو تاسو ورته ویلی شئ چې کله په غره کې مطلب واورې نه اوبه ایلې کېږي او هغه را روانې نو دې ته تاسو په انګلیش کې ګلیشیر ویلی شئ. سی لیول څه ته وي؟ یعنی د بحر سطح، یعنی د سمندر چې کوم د اوبو سطح، یعنی چې اوبه ښکته دي یا لاندې دي، ډېرې دي کمې دي، دې ته تاسو ویلی شئ سی لیول. ډراټ څه ته ویل شي؟ یعنی وچکالي، یعنی چې وچکالۍ ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شئ؟ ډراټ. فلډ سیلاب چې کوم روزي باران وشي د هغې نه بعد چې کوم سیلاب روزي هغې ته په انګلیش کې ویلی شي فلډ. هیټ ویو د ګرمۍ څپه، یعنی د ګرمۍ چې کومه څپه دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شي؟ دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شي هیټ ویو. بایو ډایورسټي موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ ویل شو حیاتي تنوع. بل موږ سره ټمپریچر څه ته ویل شي؟ ټمپریچر چې کومه دی دا موږ حرارت ته ویل شو، ګرمۍ ته ویل شو، یعنی موږ ویل لکه ټمپریچر ګرمي نن زیاته ده کمه ده. بل موږ سره پریسیپیټیشن ویل شي ورښت. هیومیډیټي لمدبل، یعنی لمدبل ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي هیومیډیټي، یعنی چې دې ځای کې څومره مطلب لوندوالی دی نو دې ته تاسو ویل شي هیومیډیټي. اوزون لیر څه ته وي؟ د اوزون چې کومه طبقه، یعنی د اوزون چې کم ځای مطلب کومه پردی هغې ته تاسو په انګلیش کې ویل شي اوزون لیر. یعنی د اوزون لیر کار څه دی؟ د اوزون لیر کار دا دی چې یعنی دا کم مطلب د بره نه چې کومې شعاګانې راځي د لمر نه، یعنی دا راټینګوي. نو اوس وخت کې چې کومه دی مطلب دا ګندګیري وغیره موسم ډیر دغه دی نو اوزون لیر هم سوری شوی دی. په دا بیا ډېرې غټې خبرې دي خو بهرحال تاسو په انګلیش کې دومره زده کوئ. کاربن فوټ پرنټ یعنی کاربني نښه. میتین ته موږ په انګلیش کې میتین ویلی شو، یعنی په پښتو کې مته میتین ویلی شو، په انګلیش کې. ایکوسیسټم چې کومه دی ته موږ په پښتو کې هم ایکوسیسټم ویلی شو، یعنی دې کې مطلب یو سیستم چې مختلف قسمه خلق پکې، یعنی یو سیستم یو نظامي مطلب په دغه ځای کې خلق اوسیږي. سولر انرژي لمریزه انرژي، یعنی مطلب لمریزه انرژي دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ دې ته ویلی شو مثال خبره تاسو شمسي لګولې ده، دا د انور نه مطلب تاسو ته پکې لګوي نو دې ته تاسو ویلی شي سولر انرژي. وینډ انرژي یعنی د باد انرژي، یعنی د هوا نه چې کم مطلب مختلف قسمه میشینونه چلیږي نو دې ته تاسو ویلی شي وینډ انرژي. رینیویبل یعنی نوی کیدونکي، یعنی تاسو چې کله یو څیز نوی کوئ دې ته په انګلیش کې ویلی شي رینیویبل.
نان رینیویبل څه ته ویل شي؟ یعنې دا موږ هغه څیز ته ویلی شو چې کوم څیز نه نوی کیږي، یعنې نه نوی کیدونکی، دې ته موږ ویل شو نان رینیویبل. ډیفارسټیشن چې کومه ده دا تاسو ته ما مخکې مو ویلې دا ځنګل وهلو ته وایي. کاربن ډای اکساید چې کومه ده دا څه ته ویل شي؟ دې ته موږ په پښتو کې هم کاربن ډای اکساید ویل شو، یعنې دا موږ سره هغه ګیس دی کله چې انسان ساه والي د اکسیجن ځان ته راښکاږي او بیا چې کله دا کوم هوا وکاږي په ساه په ذریعه باندې نو دا کاربن ډای اکساید وکاږي، نو دا د بوټو لپاره ضروري. امیشنز څه ته ویل شي؟ اخراجاتو ته. فاضل فیول چې کومه ده فوسیلي سون توکي، مطلب دا چې کومه ده هغه چې کم مطلب هغه تیلې موږ سره چې مطلب کم زیتی مطلب د کار باندې نه راځي. کلایمیټ څه ته ویل شي؟ دا موږ اقلیم ته وایي، دې ته موږ په پښتو کې ابو هوا هم ویلی شو، یعنی د یو ځای چې مطلب په یو ځای کې څنګه موسم دی، څنګه ګرمي شته، موسم څنګه دی، نو دې ته تاسو ویل شي کلایمیټ. اټماسفیر څه ته ویل شي؟ دا تاسو فضا ته ویل شي، یعنی زمونږ چې کومه فضا ده دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي اټماسفیر. گرین هاوس چې کومه ده شنه کور، مطلب دې ته تاسو په پښتو کې شنه کور ویل شي. بل موږ سره اثر ګلوبل وارمنګ چې کومه ده نړیوال مطلب ګرمښت، یعنی په دنیا کې چې را څومره ګرمي راغلی ده، یعنی تاسو به کتلی کنه زمونږ پښتانه موږ وایي کنه په پښتو کې، یعنی چې ګرمي ډیره سیوا شوې ده، مطلب مخکې به یخني ډیره وه، یعنی اوس که تاسو وګورئ مطلب 8 میاشتې یا 7 میاشتې ګرمي او 15 میاشتې یا 4 میاشتې مطلب دا موږ سره یخني، نو دا ټوله وجه مطلب د څه د ګلوبل وارمنګ، یعنی د نړیوال چې کوم ګرمښت دی په دنیا کې ټوله ګرمي راغلی ده، نو دې ته تاسو په انګلیش کې چې سمپل کوم ورډ استعمالوئ هغه دی ګلوبل وارمنګ. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ ستاسو دپاره د کلایمیټ سره ریلیټډ چې څومره وکیبلري وه هغه موږ ستاسو دپاره راوړې وه، نو انشاءالله موږ به په روان وخت کې دا کوشش کوو چې ستاسو دپاره هغه څیزونه راوړو چې کوم ستاسو دپاره پیدا مني. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.